پاکستان کې د چاودنې له امله 7 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستان پولیس وایي د بلوچستان ایالت په خزدار ښار کې د یوې چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پاکستاني پولیس وایي نامعلومو کسانو په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي او بیا یې له لرې په ریموټ چاودنه ورکړې ده. ځینو سرچینو د ژوبل شوو کسانو شمیر تر دې زیات ښودلی. عیني شاهدان وایي پیښه کې وژل شوي کسانو ولسي وګړي دي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله ویلي چاودنه په یو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې هغه مهال وشوه چې ګڼ شمیر خلک د اختر لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه برید چا او کومې ډلې کړی، خو پولیس وایي په دې اړه یې پلټنې روانې دي.